ځینې زمونږ ملګري داسې دي چې هغوی داسې ناست دي ناګانه راپاسي وایي پاسئ سلام شروع کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ښه خلک پاسئ ما یو ته ووایي چې هلکه مونږ سله پاسې زه خو بدن نه دروند سړی یم زه ودرېدی ډېر نه شم په دې مې پوه کوي هسې خپلو کې خبرې کوو په دې د هغوی خفه کېږي نه زما او د هغوی منځ کې په دین جګړه نشته زما او د هغوی منځ کې د خېټې جګړه ده زه تا ته ایماني یم دین باندې جګړې نشته معامله د خېټې ده او د خېټې په سر سړی هم وجني بھئی دیکھو گوڑے تو چوے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشریف را نستا خدا عقیدہ دا چه رسول اللہ پا ہر ځای کې موجود دے نو کم سڑے چه اس راشی نو دا دا مانا چه وڑان دے دلتا نو کنا نستا عقیدہ خدا ہر وقت موجود دا او ته وې چې اوسې تشریف راوړو نو تر اوسه چې نو دا خو ستا د عقیدې خلاف دا خپلو کې خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان د هغه رتبه دا انچیټیب هیچا سره نشته چې ناپي کې چې د هغه شان څومره د هغه شان دومره چې د الله نه را لاندې او د ټول کائنات د پاسه د هغه رتبه د الله ذات نه لاندې او د دې ټول کائنات د پاسه په دې منځ کې د پیغمبر شان دی او ستا هغه اووه پیړۍ چې د قبر نه روځي دا شان معلومولی شي دا شان خود جبریل نو معلوم کرے جبریل یو ورځ ورته داسې ګوري ورته وایي آفاقها گردیده ام مهر بطال ورزیده ام آفاقها گردیده ام مهر بطال ورزیده ام بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری آفاقها گردیدم مہر بطال ورزیدم بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری و یا رسول اللہ ما یو لک سلیر ذرا پیغمبران لیدلی دی د دنیا ټول معشوقی می لیدلی دی بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری معشوقی خو می ډیرې لیدلی دی خو ته پکې لا بل شی کله کله به د جمعې په ورځ پیغمبر عبا مبارک واغستا تور پټکې به په سر قرآنجه به په سترګو کې واچ ښکلی سړی چې رانجه واچوي اوس مونږ ښکلي ولي دي تاسو ځان ته چېرته ډېر ریګمالونه په ځان ومږئ خو رنګ هم خړ دی خالص لکه د دې خلکو دې رنګونو ته ګوره توبه الله دې معافي راکړي ښایستهوالی د انسان په شکل کې د ایمان په رڼا راځي د ایمان په نور راځي خدای سره پر رابطه او تعلق راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صحیح عشق او محبت راځي د سړي مخ کې چمک په ریګمال نه راځي په پوډرو نه راځي په پاکیانو والو نه راځي مخ ته چې ګورې ته به یې د په شکال د چنډخ سرمن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجا چولی دی تور پټکې په سر دی عبا اغوستی ده او په منبر ولاړ
सहाबा और तदासी पूरी वही अरे जाना चिबत कर दी बला अंदर बला कर दी, अरे जाना चिबत कर दी बला अंदर बला कर दी, यके चिश्मे सियादारी दिगर सुरमा दरू कर दी। या अल्लाह सुख्वासिद शिशान दे सरांजदिन पे क्या चाहिए, अगर रोब अगर दहशत स्वरलसम स्पोगमैदा हुजूर प्रोत थे। हजरत आयशा वर तनास तदा कलस पोगमय तगूरी कल चेहरा अनवर द जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तगूरी। बीबी आयशा फरमाई कि पुख्दा में दी कसम हुई मां बचिद द चेहरे मुबारक तौकत और ब्याबम स्पोगमय तौकत स्पोगमय बरातत तखकारे दला स्पोगमय से शेदे द चेहरा अनवर द जनाब रसूलुल्लाह फमस्क नूर से शेद द चेहरा अनवर फमस्क अगा शान पकमलार बचे तेर शो दरे लाल रजी बदालारे न खुशबुई दाद पैगंबर शान रुतबा कुरान को तालो अंबिया होता दावेली शिविरू कि तासो बस मारा ज़ाला करो मां पसी बगर से मां बराजी करो यो लक सरीरी जरा पैगंबरानु सरा मुआयदा दावा कि तासो बा समारा ज़ाला करो मां बराजी करो और पैगंबर सरा मुआयदा दावा चे हबीबा जबस्ता रजा डॉक्टर सिफात अल्लाह और कड़ी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ यौदा अल्लाह नुमी पे न दई बने पल सिफात खास सच दी आगे बांधे इस गैरुल्लाह मौसूफ करे न इल्म मा तो गोरे द पैगंबर इल्म सुमरा अल्लाह तासु रिश्या हुए द खुदा द इल्म अंदाजा सुम के बोली ना चाकल उलमा सके चिच अंबिया तद अल्लाह द इल्म अंदाजा नवा लगोलिश मा तो गोरे संगा च द अल्लाह द इल्म अंदाजा तरुस इच्छा न दला गोरा और न दे इंसान अकल रसई दे तकी दगस तरुस पोर द अगर रुतबे और द इल्म अंदाजा इच्छा न दला गोले चे अल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुमरा इल्म वर्क तासो पे ईमान हुआ चे द कुरान न लो इल्म बचरता पैदाश जोरो चरता बा पैदाश न कुरान खुंद इल्म अल्लाह रसूलुल्लाह तो दा कुरान दे न लो इल्म बल चरता के देशी चे पैगंबर ता अल्लाह वर करे लेक उस क़यामत कला भाई आप पैगंबर पखपला वेली मल मसऊल अनहा बेआलम मिन अस्साइल जिब्रील ते तपोस कई अखबिरनी अन अस्साअ क़यामत रातवाए च कला भाई रसूलुल्लाह और तो फरमायल चे जिब्रीला ज़पदे मसला के ता नज़ियात आलिम ने द क़यामत अला ताईन जे पकम तारीख भाई दा इल्म सेवा द अल्लाह ना बल्कि चाहता नो अर्ज में दाओ चिन्नन उलमाए देवबंद चे आगा खलक दे चे देवबंद जोड़ दे तो हिंदुस्तान के चे दा बकलाई और दे कला न लंदन बांधे डजी कीगी और दे कला न पेरंगी सारा डजी कीगी और दुश्मनी बनी नगा उलमाए देवबंदी वही दा
علماء وای دا دیوبندیان چې دي نو د پیغمبر شان نه مني داسې خلک هم شته کېږه نه وای پیغمبر دی شان نه مني بل سړی چې واوري چې پیغمبر دی شان نه مني وای دا کافر نو دی وای چې شک کوي پیغمبر دی شان نه مني ولې پیغمبر دی شان مندم حلوی دی شان نہیں پیغمبر دا شان جڑا نہ منے وہ یقیناً کافر ہے لیکن جڑا حلوی دی شان نہ منے حلوی دی شان ما دے کوارٹر دروازے نہ بار یو تقریر کر دا الوا ملوا کیسې می پکې کړې نو ماته یو ګمنام خط راغی چې خط راغی نو داسې کنځلې پکې لیکلي داسې کنځل چې پناه په خدای او اخر کې لیکلي چې دا خط کې دا کنځل مې ځکه درته لیکلي دي چې ته د پیرانو برخلاف زه پوه شم چې دا چا لیکلی دی ما وی بچوس خو به دې بلکل هم نه پرېږدم ځکه چې د اخري ټکي دي تا ما ته ځان وښوی تاسو اندازه ونیو چې یو سړی څه چلو شو چې د پیغمبر شان هغې له خو مونږ ټول ژوند وقف دی تاسو رښتیا ووایئ چې کوټ پتلون اچول ټای تړل په مخ روزانه ریګمال مګل دا خو زمونږ هم ډېر خوښ دا اوس وګورم په مخ باندې صاحبه دا ګیرې دا خو صدا سي دغه شی نه دی دغه وجه ده چې په جنت کې به ګیرې نه صفا مخونه وي د خلکو دا هم دنیا کې یو امتحان دی پتا چې ته چې په چا مینې هغه ګیره پرېښې ده نو که عشق د صادقي نو د هغه غوندې شکل به تم جوړی دا یو امتحان دی زمون لباس وګورئ زمون ناسته پاسته وګورئ زمون خوراک وګورئ چال چلن هم وګورئ مونږ خو د پیغمبر په شان باندې خپله ټوله زندګي خرڅه کړې ما سلطنت به کوچوئ ما سلطنت به کوچوئ جانال فروخته مور حقیر را بسلیمان فروخته وای ما ټوله بادشاہي د خپل یار په کوڅه کې خرڅه کړې ده مونږ خو د پیغمبر په شان باندې ټوله زندگی خپله قربان کړې ده نن دا تالی سټ پازي وای اے پیغمبر دی شان نه تمام بدا ٹھکے بھئی جو پیغمبر دی شان نو ضرور منیا جڑا آدمی پیغمبر دا شان نہ منے انہ دا رتبہ نہ منے انہ دی شان بھی کچھ گستاخی کرے وہ مسلمان نہیں لیکن جڑا آدمی پیغمبر دا شان اپنے پیٹ واسطے استعمال کرے پھر اس نو بھی مسلمان کہنا جرم ہوزی دابم بیا جرم